درته مخکې ما وکړه. درېیمه مسله بله مسله د دا ذکر کړې ده چې مسأله د اقل المهر دا ابلیس وایي چې په شریعت کې اقل المهر یعنی د مهر اندازه متعینه نه ده، مهر مقرر نه ده، او احناف وایي چې د اقل اندازه د مهر 10 درهمه ده. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د ګاډري صاحب یو بل دروغ مسله دا ده چې مهر به څومره د دوی د فقه مسله ده چې اقلا مهرم چې هغه 10 درهمه به باید یو حدیث پیش کوي. خپل ویلم دی دروغجن چې بعضې وخت کې خپل دروغ باندې اقرار هم کوي، وایي لا مهر اقل من 10 درهم. دا کیسې کړې ده. د حدیث ضعیف دی. حجاج ابن ارطاطه په نوم باندې راوي پکې دی، ضعیف دی، مدلس راوي دی، او مبشر ابن عبید په نوم نه راوي. وایي امام فلانی په فتح القدیر کې لیکلی روایت ذکر کړه، روایت ذکر که سند سره ذکر که حدیث انقطاع پکې ثابت نه دی. یو روایت ذکر کړی محترم ورونو، یو روایت د علی رضی الله عنه ذکر کړی چې هغه وایي چې مهر بنی 10 درهمه وي. دې روایت باره کې عبید الله الاشجعي وایي چې ما پوښتنه وکړه د سفیان نه، وایي حدیث د داود اما دا چې وایي 10 درهمو باره کې چې لا مهر اقل من 10 دراهم. وی سفیان ویل چې داود خبره ده، د علی رضی الله عنه ده. خاطر چې وایي چې 10 دی، په دغه دارقطني کې د علی رضی الله عنه همدا نقل دی. فرمایي د ابن عباس هم دی چې لا مهر اقل من 5 درهم. دې سره به څه کوي؟ 5 درهمه. شریعت کې د مهر دپاره هېڅ حد نه دی ټاکل شوی. څومره چې ورکولی شي صاحب استطاعت، څومره چې کولی شي. تعجب دی په مقلدینو باندې د قرآن حکم راخلی چې قرآن مطلق ویلي چې تاسو صدقات ورکئ، یعنی مهر ورکئ. دی راخیستې تخصیص یې کړی، هغه هم په ضعیف روایت باندې. خو دا خپل مذهب چې کله راشي موضوعي روایت به راشي، قرآن په مقابله کې به یې کوي، موضوعي روایت به راشي د بخاري او مسلم روایت په مقابله کې به یې پیش کوي. صحیح روایت د محترم ورونو په د بخاري کې نقل دی. نبي وسلم ته یو ښځه راغله چې ما سره نکاح وکړه. نبي وسلم چې هغه طرف ته وکتل نو ورته ویلي چې زما ته ضرورت نشته. نو یو کس صحابي ته ویلي، صحابي ورته ویلي چې ما ته په نکاح کوه. هغه ورته ویلي چې تا سره څه شته دی مهر دپاره؟ ولاړ شه کور ته. چې لاړ بېرته راغی، ما سره نشته، هېڅ هم نشته. ویې ګوره ولو خاتم من حدید، د اوسپنې ګوته پیدا که، د اوسپنې ګوته. دا 10 درهمه چې دي محترم ورونو پخوا زمانې د سرو زرو سپینو زرو نه به جوړ، دا ډېر قیمت لري. د اوسپنې ګوتمه چې ده لکه نن سبا چې وایي چې 10 روپۍ هم د سري دا راوړه. هغه راغې وایي دا هم نشته دی. بیا ورته ویلي چې ځه دا ما تا ته په نکاح درکړه په قرآن باندې، قرآن دې ته وروښیه فلانې فلانې صورت نکاح دې وشول. ګوره 10 درهم دا کیسې پکې نشته دی. حدیث ده که دا د بخاري حدیث دی 1510 حدیث د کتاب النکاح کې نقل دی. نو دا ستا دروغ دی، بل دروغ دی ویلي. همداسې علی رضی الله عنه په صحیح طریقې سره نقل دی. هغه دارقطني کې په 4 جلد 280 صفحه کې وایي مهر هغه دی ما ترضا به زوجان، په کوم شي باندې چې جانبین راضي شو دغه مهر دی. بس دواړه چې په شي باندې راضي شو دغه مهر دی. نو په دې کې شریعت کوم دغه نه دی ټاکلی. بل صحیح حدیث کې راځي علی رضی الله عنه ته دغه راغی، نبي علیه السلام ته راغی چې نکاح کوم، ورته وایي چې دې ته مهر ورکه. وایي ما سره خو هېڅ شی هم نشته دی. یو زراع یې ورته وښودلی چې هغه ورکه، نو ډېر کم قیمت والا وه. صحیح حدیث دی دا محترم ورونو، امام ابو داود رحمه الله نقل کړی دی. همداسې په صحیح حدیث کې نقل دی نبي علیه السلام د صفیه رضی الله عنها مهر د هغې ازادي مقرر کړې وه، مطلب هغې کړې وه. عبدالرحمن بن عوف چې و د سرو زرو دومره هغه ګټکېنې هغه قدر ورکړی و، دا د 10 درهمو نه ډېر کم راځي، هغې ورکړی و په مهر کې. نو دې خاطره د شریعت د مهر دپاره کوم حد نه دی ټاکلی. نو دا مسله د فقه حنفي خلاف ده، د قرآن و حدیث خلاف. نو ظالم وایي چې نه دا خو داسې ده، دا مونږ چې د الله فضل و کرم سره مسله بیانوه، مسله هره مسله به دې غلطه ثابتوو. خو چا کې چې لږ غیرتي، لږ همتي، غلطي ته غلط وایي، صحیح ته صحیح وایي، خو دوی کې دا جرأت نشته. شریعت چېرته هم دا حد نه دی ټاکلی چې په مهر کې به دومره شی ورکړي، دومره به نه ورکړي. څومره چې ستا وس رسېږي استطاعت ته به ګوري، امره به ورکړي.